بیخي تازه په تازه ملا یعقوب د افغان ملي امنیتي ځواکونو په اړه څه خطرناکه پریکړه وکړه خو سراج الدین حقاني څه وایي له ایران سره طالب چارواکي ولې د څه تیاری نیولی دی ټول په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ د طالبانو د دفاع وزیر مولوي یعقوب مجاهد ملي ټلویزیون ته چې د دوی په ولکه کې دی ویلي دي د دوی د اردو شمیر 110,000 کسانو ته رسیدلی دی هغه په ټینګار سره ویلي دي چې په اردو کې به هغو کسانو ته تر نورو لومړی ځای ورکول کیږي چې د طالبانو په لیکو کې جنګېدلي او تر هغه وروسته به د نورو کسانو جلب و جذب پیل کړي دا په داسې حال کې ده چې د مخکیني پوځ زرګونه سرتیري چې افغانستان کې دي له نامعلوم برخلیک او ځینې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي داعش کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې مو داعش نومې پدیده 98 سلنه ځپلې او له منځه وړل شوې ده او اوس هم ګواښ نه دی دا سرچینه وایي امنیتي ځواکونه اوس هم په دې هڅه کې دي چې د دوی وروستۍ پاتې کوډلي هم له منځه یو شومې هڅې یې بربنډه او ناکامه کړي او په اړه یې د ګاونډ هیوادونو اندېښنې ناسمې دي ایران د هرات اسلام کلا پوله کې د ایران سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ له شخړو وروسته اوس ایران خپل ځانګړي ځواکونه له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړي دي دغه شخړه چمبه د هغوی په دریمه په داسې حال کې پیل شوه چې طالبان د اسلام کلا پولې ته نږدې د یوه سړک د رغولو په حال کې وو طالبان د دغه سړک په رغول سره د ایران پوله ساتو ځواکونو له مخالفت سره مخ شول د افغانستان په چارو کې د ایران استازي د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي دي چې طالبانو له سرحدي قوانینو سره غړونه کړې ده د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر استازي حسن کاظمي قومي ویلي دي چې طالبانو له همغږۍ پرته د پولې په صفري برخه کې د سړک رغولو اقدام کړی دی چې د ایرانی پوله ساتو لخوا درول شوی دی ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله د راتلونکو ویډیوګانو لپاره مو حتما چینل درسره سبسکرایب کړئ